نننۍ خپرونه اختصاص شوې د کومک لپاره چې دې خپرونه کې زمونږ دوه افغانانو میشتې په خارج کې دي کومک یې کړی ټول کور خرڅ نو همدې نه هو همدغه ته ګورو کار نشته همدغه ته ګوره کوم سرمایه در شو کاروبار کې وکړو مجبور یم همدغه شروع کړم ټول ژمی بیکاره وم چطور دار انتخاب کردی؟ دا خوب است. چرا خوب است؟ خوب است دا به چیزش خوب است موزیکاش. چیش؟ موزیکاش خوب است. موزیکاش خوب است؟ تشکر. دا 1500 دا واخله کاکا دا 600 دا 900 صحیح سو؟ صحیح ده ته به یوه شمېره انتخابوې صحیح ده؟ کومه شمېره انتخابوې؟ من Зовут Абдулбасит, я учился в России, сейчас я живу в Кабуле, и я работал в Алакса школе. راغلو دلته د پیرکوی او کراچۍ ته د ورور څخه وروره پیسې مه اخله پیسې مه اخله بس نن د موږ طرفه میلمانه یاستئ ښه د دغه پیرکي نن روزه ماتې کې حسابو بس ټولو ته نه ویل که کوم ځای راغلی څنګه کوم ځای راغلی ایران راغلی کله همدا 2-3 ورځې کېږي سلامونه ګرانو لیدونکو جوړ په خیر خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ فواد نادري چینل ته بیا هم ښه راغلاست نن موږ راغلي یاستو یوې سیمې ته چې دا سیمه لاره یې تللې ده ارزان قیمت ته او پل چرخي خواته حتی د جلال آباد ته هم دې سړک باندې تګ کیږي نننۍ خپرونه اختصاص شوې د کومک لپاره چې دې خپرونه کې زمونږ دوه افغانانو میشتې په خارج کې دي کومک یې کړی یوه یې 10,000 افغانۍ چې نه یې غوښتل خپل نوم یې واخیستل سي 10,000 افغانۍ له لندن نه او بل یې 3,470 افغانۍ له جرمني نه چې دا مکمله 14,470 افغانۍ به موږ تقسیموو او رقم د برنامې هم دا چې موږ به لس شمارې ورکوو هر کوم وطنوال زموږ بېوزله وطنوال چې دي نو هغوی ته به یوه شمېره موږ وایو هر شمېره چې انتخاب کړی د موږ شمېرې په اندازه موږ پیسې ورکوو البته تر 1000 افغانۍ پورې موږ هر نفر ته پیسې ورکوو نو هغه به د هغه تالي چې کومه شمېره انتخابوي د فواد نادري چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کمنټ شیر هم یاد ونه وځي هغه دوستان چې غواړي کومک وکړي دې خپرونې سره زموږ واتساپ شمېره شته ده د هغه کې تاسو کولی شئ پیغام کړئ موږ ستاسو کومک په ښه توګه وطنوالو ته موږ رسوو انشاءالله له موږ سره اوسېږئ خپرونه کې موږ تنام مه پرېږدئ سلام علیکم ستړی مه سئ جوړ یې صدقه ده ښه لږ ذره جګ وغږېږه ته شمال ده ژوندی اوسه خیر اوسه څه کوې ملایي خرڅوې که څنګه هو همدا کول بیا دغه سکریم کراچۍ دا راوستلی ده ښه څنګه ده کاروبار څنګه ده والله اوس روژه ده شکر ده بیا هم شکر ده روژه ده اوس روژې میاشت 14 نه خرڅېږي خو بېکاره اوس راوتلي یو څه وکړو مجبوري ده بس اولاداره خلک شي وکړو څنګه د ورځې څومره خرڅوې الله ولې نن هم تقریبا یو 20 دانې خرڅ کړي اوسه پورې بیا دانه کې 100 روپۍ پاتې کېږي نه کې 1 روپۍ 2 روپۍ دغسې پاتې کېږي 10 ولکې 2 پاتې کېږي او 15 ولکې یو پاتې کېږي او څو اولادونه لرې هو څو دانې 3 اولاده مې دي ماشاءالله نو بس ټول کور خرڅ نو همدې نه هو همدغه ته ګورو کار نشته همدغه ته ګوره کوم سرمایه در شو کاروبار کې وکړو مجبور یم همدغه شروع کړم ټول ژمی بیکاره وم زمی نو اسکریم نه خرڅېږي نو څنګه نو ژمی خو بیکاره پراته وو کور کې وو ټول ژمی مزده نه قرض که هغه نه قرض که بس ګورم چلاو راځه خدای پاک مهربانه ده انشاءالله خدای پاک دې رحم وکړي موږ یو برنامه ده کومکي خپرونه ده
دغه موږ یو سیستم لرو چې 10 شمارې لرو صحیح ده ته به د 10 شمارو کې یو شماره انتخابوي او کوم شماره انتخابوي څلورمه څلورمه او څلورمه دې څنګه انتخاب کړه ها څلورمه دې څنګه انتخاب بس غدا همدا مې خوښي رسول ښه ښه څلورمه دې انتخاب کړله زه یو بل چانس هم درکوم یو بل شمېره انتخاب کړه بله یا دویمه نه بیا دویمه زه هم څلورمه به صحیح کیا صحیح ده یو دوه درې څلور څلورمه شمېره کې څلور ښه صحیح ده دا کې در سره بس خدای پاک درته مشکلات دې حل کړي ان شاء الله دا اوس خیر زه خوشاله اوسېږم لږ وعده خیر اوس دوستانو منګه زوم داسې وړاندې ان شاء الله نور تصویرونه نور خبرونه تاسو لرو ګورو چې نور منګه وطنوال کومې شمېرې انتخابوي له موږ سره اوسېږئ سلام علیکم بابا جور هستی بخیر هستی جان جور هستی جور هستی این لباس هم میفهمی که میپوشه لباس مروی شاروالی قهرمانای وطن بگو قهرمان وطن صحیح قهرمانای وطن شما قهرمانای اصلی وطن هستی با خاطر از این که اینمی کئی لباس شما اینمی جاده پاک سر پاک میکنه خدمتگار واقعی وطن واقعا شما هستی با یک مزد کم اما یک خدمت بسیار کلان خدمت کلان است خداوند میگم اجر دنیا و دنیا رو نصیب خدا رو نصیبت کنه خیلی خب چند اولاد داری کاکا ما اولاد 6 اولاد دارم در کجا مصروفیت داری مصروفیت ما در دیساز است دیساز ناحیه 19 خب چطور وضعیت زندگی وضعیت خوب است دیگه باید چی هم خوب نیست دیگه نال مشکلات یک پدرم مادرم که خودم از یک نمی خودم کار میکنم بچهای کلان نداری بچه خودم از خود 9 ساله است بچه کلانم خب بچه کلانم چطور از دایت چطور دایت چیز آمادگی گرفتی یا نه آمادگی دیگه تاول نگرفته خب کاکا ما یک برنامه داریم در او ما 10 شماره داریم یک شماره رو خودت انتخاب کن کدام شماره رو انتخاب میکنی شماره را شماره چی باشه مثلا از یک شماره تا شماره 10 یک مابین از یک شماره رو انتخاب کن شماره تا شماره 10 این طوری بری استاد چک خب تا شماره 10 کدام شماره انتخاب شماره 10 باشه صحیح شماره 10 همین شماره 10 انتخاب کردی دیگه خودت مگم خوشبخت بودی کاکا خیلی خب خودت اینی 500 صحیح دیگه شبر پیسه مایده میتم صحیح 600 700 800 900 اینی هم 1000 و شماره 10 1000 صحیح شد برو کاکا انشالله اجر بده خداوند رام داشته باشد خداوند یک رحم روشنی خدا وطن ما شما بره آمین خدای پاک همی مولای عیسی ما شما همی دولت با حکومت ما سرپای شو بخیر ان شاء الله جور شو ان شاء الله کمی برای مردم یک کار یک بار یک مشکل یک چیز شو بیا ان شاء الله کاکا موفق باشید بودم شکر بکشه با کار خود ناشکری نیستیم خب یک بغل بده کاکا خداوند سلام ان شاء الله که خداوند خوشبخت داشته باشه خداوند زنده باشه دوستان ان شاء الله ما پیش میریم برنامه تو از طرف ارزان قیمت گفته دیگه ببینیم که با کیها سر میخوریم و کیها کدام شماره رو انتخاب میکنیم با ما باشید سلام علیکم و علیکم السلام ستړی مشه کاکا خیر اوسې جوړې په خیر صدقه ده خیرتی ده صحت دې څنګه ده ښه جوړې شکر نوم دې شه ده کاکا منور بله نو باسکل سازي کوي والا دغه سره مثال دیگه سره باسکل سازي کوم سپینګری مې مخه مې ویني نه سپینګری نه
سپین ګیره د سپینه سره زړه به سپین نه وي ان شاء الله سي نور خیرت ده شکر ده څنګه د کاروبار ولا نسته دونه چې کاروبار نسته ده مخکې لا ښه و یو شی نشی کېدل اوس چې هم نسته د ورځې څو کار کوې کله سلي کله 50 نن خو بیخي شل روپۍ دي بیخي کار سوی نه ده نه ولا ښه دا شاګردان دي که ماشومان دي نه دا ماشومانان دي دا بچیان دي نه بچیان مې هلته دي ښه او دا باسیکل والا بچیان لرې هو څو دانې لس مال دی خدای ده ښه کارګر ته نه ته که نور څوک شته ده نه بس یو زوی مې د درې بچیان مې ګونګان دي او بس زه همدغه کارګر زه خپله یم نو اوس ښه ښه کاکا موږ خپرونه داسې ده موږ خپرونه لرو لس شمارې لرو د لس شمارو کې به ته یوه شماره انتخابوې صحیح ده صحیح نو بس تالی دی نو صحیح ده هو صحیح ده ښه کومه شمېره انتخابوې اومه صحیح ده ودې څنګه چا درته اشاره وکړه که څنګه نه ودې څنګه انتخاب کړه و تا ښه دي ښه هو تا ښه دي و ښه ده هو ښه ده و صحیح دي هو صحیح دا 500 دا واخله کاکا دا 600 دا 900 صحیح سو صحیح ده ښه زه خوشحاله اوسې کاکا تا سره خدای پاک د کار کې برکت واچوي ان د شاء الله تاسې سره زه خوشحاله اوسې زه ښه وخت ولرئ دوستانو وړاندې به ځو ان شاء الله دا کاکا بس همدغه باندې خپل روزګار مخکې بیایي اومه شمېره انتخاب کړه اووه کې نو بس خپل نصیب یې مخکې ځو انشاءالله موږ سره اوسېږئ سړی مې وروره جوړ یې بخیر یې لږ وړاندې ودرېږه نوم دې څه ده سید رحیم حسن خیل سید رحیم حسن خیل حسین خیل که حسن حسن خیل ښه حسن خیل کوم دي د اصل ځای اصل چېرته ده دا زموږ اصلي د رودا دی ننګرهار ننګرهار یاستئ څه کوئ دلته پکوړې دي که پکوړه ورته دا هم پکوړې دي هم د الوګانو پکوړې دي هم د نورې پیازي پکوړې دي دغه چپس دي دا شیان دي موږ سره ښه څنګه د زندګي وضعیت څنګه ده والله داسې دی چې اوس فعلا خو هېڅ شی هم نشته هر سړی ناشان دی د غریبۍ د لاسه بس مشکلات پکې ډېر دا مثال دا شی نه استفاده شي موږ ته غونډ تاوان کېږي ماښام اذان شي نور څه دغه نه وي خاص روزګار نه د ورځې څومره سودا کوې دا د ورځې مسله ده بس کم وخت کې پای شي تاوان کېږي بعضې وخت کې سل یا نیم سل 200 پورې دا شان دي بس د ماښام نه بچیان څو دانې لري ماشاءالله څلور مې بچیان دي ښه روزګار څنګه ده ښه ده که نه داسې بس دی ګزاره حال نه خاص دغه نشته دا د ارزان قیمت مربوطه نه ده دا ارزان قیمت مربوط دی د رودا تیل پمپ دی دا ښه موږ خپرونه کې یو سیستم لرو لس شمارې لرو ته به یوه شمېره انتخابوې صحیح ده کومه شمېره انتخابوې نه انتخابوې نه دې څنګه انتخاب کړه بس دا د خپل عجیز انسان یو دغه شي باندې علاقه ډېره راځي ښه نه هم دې خوښېږي دا نه هم صحیح بله شمېره نه انتخابوې نه ښه هر څه چې یو هر څه مشکل نشته دی ښه دا 500 صحیح ده 600 700 800 900 مشکل نشته خپله شمېره دی هېڅ مشکل نشته دی دا څه دغه هر سړی خپل انتخاب دی هو زه خوشحاله اوسې ګورو الله دې کور ودان خوشحاله پاک د کار کې برکت واچوه خوشحاله اوسې لاړو په اجازه کور ودان خوشحاله اوسې ګران لیدونکو موږ آهسته آهسته راغللو د ارزان قیمت اخر ته نو تقریبا دې خوا بیا پلچرخي پول ده نو دلته یو انجینر صاحب سره مخامخ شو چې دوی تحصیلات په روسیه کې کړي دي نو من راځه دوی سره به هم یو مصاحبه ولرو تجربې کېږي چې د محصلي دورې په روسیه کې لري هغه به که دوی لري موږ ته به ووایو اول به ځان راته معرفي کړي ورور بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې انجینر عبدالباسط دی د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلا د ارزان قیمت په اول بلاک کې اوسېږم
روسي دې زده ده؟ روسي مې زده ده شکر الحمدلله. یو شیخ روسي کې ووایه. ښه زه به درته ځان معرفي کوم په انګلیسي کې په روسي کې وبخئ. Меня зовут Абдулбасит, я учился в России, сейчас я живу в Кабуле, и я работал в Алакса школе, а сейчас я без работы, поэтому сейчас я здесь в магазине работаю. ګران لیدونکو زه فقط دغه اوجي کې پاتې بوتلې ویلې نو نه پوهېږم موږ ته خو به چی نه ښه معنا به یې کړې معنا یې کړې. ما داسې ویل چې زما نوم عبدالباسط دی او ما تحصیلات په روسیه کې کړي دي او اوس فعلا په د الاقصا په خصوصي لیسه کې زه معلم یم او د بیکارۍ د وجې فعلا دلته په دغه دکان کې یم او زه خپل کار مخې ته وړم. آخر کې د استاد په صفت اوس نو استاد یې که نه ولې استاد پاکه کلمه ده استاد په صفت څه ویل لري ولې ته بهرنۍ تجربه هم لري د محصلي که نه لکه په روسیه کې تا تحصیلات کړي دي دلته دننه هم تجربې لري استاد په صفت دغه شاګردان څوک مکتب کې دي یا هغه کورنۍ چې خپل اولادونو مکتب ته لیږي څه پیام لري د آخر کې؟ زما پیام ټولو والدینو ته دا د خصوصا هغه والدینو ته چې هغوی دغه خپل اولادونه د مکتب نه لرې ساتلي دي او نه پرېږدي چې هغوی د هغوی بچي تحصیل وکړي. زما غوښتنه د هغوی نه دا ده چې هڅه کوشش دې وکړي په هر صورت چې کېږي دغه خپل اولادونه ولیږي مکتب ته او هغه شاګردان چې هغوی مکتب ته ځي مکتب ته راځي ځان په عذابوي د کور کې د مور و پلار د والدینو نه ځان پټوي د هغوی د کار نه ځان پټوي راځي مکتب ته. زما ته غوښتنه هم دا ده چې یو څه زده کړي دغې ټولنې ته. زموږ استاد ډېر داسې یو هیواد دی زموږ استاد چې دا همیشه دپاره په غربت کې پاتې شوی دی چې همدغه موږ او تاسې دغه ځوانان همدغه متعلمین همدغه محصلین دي چې دا وطن به د خیره سره په خپو ودرئ او آبادوي به انشاءالله. زما ته غوښتنه دا ده همیشه دپاره چې په هر ځای کې یاستئ تعلیم وکئ او خپل تعلیم باندې عمل وکئ. تعلیم ترڅنګ تربیه تعلیم او تربیه یعنی تربیه چې نه تعلیم نیمګړی څومره لوړ هم په درد نه خوري نو یعنی کم لیدونکي چې موږ ویني دا ډېر یو غټ مسؤلیت ده. موږ چې همیشه دعا کوو که څوک چې اولاد نه خدای اولاد راکړي که نه بیا تر څنګ دا وایي چې نیکسالي که نه ولې بدسالي چې بیا هغه سره تم په عذاب اجتماع ټولنه ورسره په تبعۍ د اکثریت مشکلات چې موږ تاسو وینو په نړۍ کې یا په افغانستان کې دا بعض مشکلات دي لکه امنیت لحاظه دوی خرابوي که نه یا بعض اختطاف و قتل دا د کورنۍ نه سرمشر نیسي تربیه واقعیت دی. استاد موفق اوسئ. استاد انجینر استاد هغه ستا خوښه ده چې هر څه دواړه ووایو زه په دواړو خوشحالېږم. موفقه اوسئ. ولې زما انجینر خو زموږ افتخار خو استاد کلمه زما ډېره خوښېږي. بس وایم ته چې په څه باندې خوشحالېږي موږ دپاره هماغه هر څه دي او په آخر کې به له تاسې نه نړۍ مننه وکړم چې راغلی او زموږ احوال هم واخیسته او له موږ سره مرکه وکړه. الله خوشحال لرئ. عزتمند شي. کور ودان. ستړی مه سې خیر اوسې جوړ یې ډیګ غږېږه شکر دی. نوم دې څه ده؟ نوم مې رضوان د کوم ځای؟ لغمان. کورونه دلته دي که لغمان کې؟ کورونه په پلچرخي بازار کې دي. ښه کور خپل ده که کرایي ده؟ کور هم خپل ده شکر ده. ښه څنګه د روزګار؟ والا روزګار ښه ده خو بس بېوسي ده نو څنګه کو خپله کور کې اوبه نه لرو دا څو ورځې کېږي بوره مو وهلې ده د هغې هم پیسې نشته او زه دغلته شاګرد یم 100 روپۍ راکوي او پلار مې د مشنګ دا کباړ مباړ کار کوي. ښه څو ورونه هستئ؟ مونږ 4 ورونه یاستو شکر ده. 4 ورونه؟ څوک 4 واړه کار کوي که نه ته کار کوي؟ نه یو زه کار کوم یو بل ورور مې د هغه کار کوي او نور واړه دي تر اوسه. روزګار نو ښه نه ده؟ ښه ما ولې شمال ده زما ته لږ وخت پاتې ده. موږ یو سیستم په داسې طریقه لرو په خپرونه کې چې موږ 10 شمېرې لرو یوه شمېره به ته انتخابوې. صحیح ده. کومه شمېره انتخابوې؟ کوم یو به انتخاب کوم؟ 10 شمېرې. 10 شمېرې کې یو انتخاب 2 به انتخاب 2
ښه زه یو بل چانس به درکړم یو بله شمېره انتخاب اته به انتخاب کړم. اته کې خوشحاله یې ښه دوو کې که دوستانو انتخاب کړی وای نو تاوان یې کو ملازه لږ یو شی ورته وسي ښه دا 500 ښه صحیح ده 500 دا 600 دا 700 دا 800 که 200 کې څو روپۍ کېدې 200 زه خوشحاله اوسېږئ راغلو دلته د پیرکوی او کراچۍ ته د ورور څخه وروره پیسې یې مه اخله بس نن د موږ طرفه میلمانه یاستئ ښه د دغه پیرکي نن روزه ماتې کې حسابوو بس ټولو ته ورکوو نو ثواب به ما او تا دواړو ته شریک سي څنګه چا چې کومک کړی ده نوم دې څه ده نوم سلیم ښه ستا نوم څه ده واقف چې واقف ښه دوستانو بیزلي ده نه ځانه پیسې دوستانو دغه پیرکي دي دوی پخوي نو بس دغه څوک چې راځي نن به روزه ماتې کې انشاءالله هلته میلمانه وي راسئ پیرکي واخلئ یو دانه ځئ څو دانې وړي راسه وروره دا واخله نن میلمانه استئ تاسو واخله نه دی بس دغه مور ته مې یو دانه په هغه کې ورکړه اخیستی دي ښه یو دانه خیمنګ ته هم کېده حساب دې نیولی که نه اوسې نسې کمبود راسې ښه څنګه ده کاروبار والله شکر الحمدلله چلیږي که نه شکر ښه راضي شکر الحمدلله زه شکره ته ودرېږه ښه دغه استاد ته استاده دغه او دغه ورته وړه دغه واخله ورور نوش جانه کې یوه هو نوش جان راسي دلته والا كم راسي دلته ها ځه نوش جانې که ته څنګه یې روزې خو بېتابه کړی نه یې ډېر نه بیخي ټایټ یې ښه زه چې مقصد روزې سره ښه اوسېږي پښتو پیږې که فارسي پښتو نوم دې څه ده فیض محمد نو ویله کسې کوم ځای راغلی څنګه کوم ځای راغلی ایران نه راځم شوی کله همدا دو درې ورځې کېږي ښه دغه اوس اول راتګ ده نو کورونه چیرته دي لغمان کې لغمان ته ځې له خیره نو خفه یې رالیږلي یاستئ والله همدغسې نیولې وو نو خفه بیا ځې که نه بیا دا زموږ خپل وطن جوړ شي بیا څوک ځي دلته خپل وطن وایي ګل وطن ته هم راغلی نوم دې څه ده الیاس دواړه یې رالیږلي یاستئ نو خو هېڅ چېرته خپل وطن نه کېږي څنګه والله همداسې ده عزت قدر سړي خپل وطن کې ډېر دي تاسو ته به ډېر معلوم شوی که نه موږ ته معلوم شوی دی هلته والله څه درته ښه راځئ روزه هم دلته ماته کوي دلته راځئ روشجان کوي دا هلته روزه ماته کوي کښېنئ هلته کښېنئ تاسو میلمانه یاستئ نو نوش جان کوي
اوخره ماما ته ورکه بولاري زه ماما نوش نه کنم اوس باندې شپه زګی له خیره کور ته نو ها ولا کور ته ځو ها خوشاله خبر دی کاله کې څنګه څنګه کاله کې خبر دي ستاسو راځي کنه او خبر دی ها زه خو وخت راغلی اختر ده او خبر راولو خو لږ در په زیات سلومه جزاک خیر انسان وای خپل په خیر شر نه پیږي ښه همدام کېږي په خیر په خیر راغلی خپل وطن ته او موږ خوشاله یو آپ مور پلار دیدن مور پلار به یې کنه ولا زما هم مور پلار نشته پوسه الله دې وبخښي ها نور کور کورنۍ څوک دي ورونه مې ستا او خوندې یو درې خوندې لرم ما نه کشران دي او دو درې ورونه ما نه کشران دي ښه او مشر ده ښه زه انشاءالله خدای مهربانه ده خپل وطن کې به کار ته پیدا شي څنګه او انشاءالله دا زموږ خپل وطن بیا جوړ شي خدمت وکړو بیا د خپل وطن ته ښه دوستانو موږ به خپل ډوډۍ دلته وخورو بس دا نن هر څوک چې راځي دی کراچۍ ته موږ میلمانه دي او د دې اجر به هغه چا ته رسیږي چې کومک یې کړی ده د نننۍ خپرونه همدلته به پای ته ورسوو تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم مننه له تاسو تر دې دمه له موږ سره وو فواد نادري چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ لایک کمنټ شیر له یادونه وځي تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم الله مو مل